زموږ د دې زندګۍ څخه وروسته د داسې ذات سره مخامخ کېدل دي چې هغې د زندګۍ د هرې لمحې پوښتنه راسه کوي او د زندګۍ د هر عمل د هرې ذرې پوښتنه راسه کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4 اشیاء. یو سړی د الله په حضور کې دا یو قدم نشي پورته کولی چې در څو پورې د 4 خبرو جواب نه پیش کړی. د ټولو څه مخکینۍ پوښتنه د انسان د زندګۍ کېږي چې انسانه زندګي دې څنګه تېره کړله. 80 کاله وخت مې در کړی و، 40 کاله وخت مې در کړی و، 80 کاله وخت مې در کړی و، 80 کاله وخت مې در کړی و، تا په څه کې مصرف کړي. او د دې زندګۍ په دوران کې پر تا باندې د ځوانۍ بهار راتلی او دا ځواني یو صفه ده او هره صفه په دریاب کې راځي. نو ستا د زندګۍ په دریاب کې چې د ځوانۍ صفه راله هغه صفه دې په څه کې استعمال کړه او د هغه رقم د مال او دولت پوښتنه ځین کېږي چې څنګه دې وګټئ، څنګه دې استعمال کړئ. د علم پوښتنه ځین کېږي چې څنګه دې زده کړئ او څومره دې عمل ورباندې وکړئ. ځکه زندگی دا یو کیلو تماشا ده او دا یو سیر و منظره ده. د دې څه وروسته الله تعالی د دې زندګۍ د هرې لمحې پوښتنه په خپل حضور کې کوي. نو دنیا کې انسان که یوه ذره عمل وکړي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. که د خیر یوه ذره هم هلته الله تعالی ښکاره کوي او که چیرې د شر په عملو کې یوه ذره د سړي څه اوسي هم یې ښکاره کوي. د انسان د زندګۍ مثال علماو داسې لیکلی دی لکه د سړي دکان دی، د سړي کارخانه ده. او د آخرت د زندګۍ مثال داسې دی لکه د سړي کور دی، د سړي مکان دی. تاسو ګورئ دا ناست سړی هغه یي چې هغې په دکان او په کارخانه کې کار کوي او هلته ګټه برابروي او هغه ګټه پر خپل کور، پر خپل عیال، پر خپلو بچانو خرڅوي. چې کم سړی شی په دکان کې ګټي او په کارخانه کې ګټي او پر خپل عیال او پر بچانو پر خپل کور مصرفوي نو بیا به کور هم خوشحاله وي، بچان به هم خوشحاله وي، میلمه به هم خوشحاله وي او زندگی به هم په عزت باندې. او که یو سړی نادان سي هغې دنیا کې کارخانه هم کوي او دکانداري هم کوي او زندگی ټوله په دغه دکانداري او په کارخانه پورې محدوده کړي چې څه ګټي هغه په دغه دکانداري کې صرفوي. نه کور ته خرچه ورکوي، نه د بچانو فکر ورسره دی، نه د کور غم ورسره دی. بیا خو به د هغه سړي کور هم پریشانوي، بچان به هم پریشانوي، میلمه به هم ستړی، زندگی به هم بې عزتوي. نو د دنیا مثال دا د دکاندارۍ او د کارخانې دی او د آخرت مثال د انسان د خپل کور دی. چې کم سړی د دنیا په زندگی کې څه ګټي او ګټه نیت یې دی چې زه به د آخرت دپاره ګټم او خرڅوي په آخرت کې او ټولې ګټه خوندي کوي آخرت لره او په سوچ و فکر کې آخرت دي. که څه د لاسه وځي په دې نیت چې په آخرت کې ماته ګټه وکړي او که د څه لاس راګرځي په دې نیت چې په آخرت کې ماته نقصان را پیښ نشي. نو بیا خو به د هغه سړي قبر هم د جنت یو باغچه وي او بیا به په قبر کې ملایکې ورته وایي د مځکې پر مخ چې څومره انسانان ګرځېدو په دې ټولو کې ته ماته محبوب انسان وي. او بیا به د هغې قیامت په ډېره اساني کې قیامت کې به د الله تعالی دیدار کوي او دی به هغه دیدار په حالت د سجدي کې کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي دی چې سر د سجدې سره پورته کې ټوله قیامت په ختم سوی او جنتیانو به جنتو لتلی، جهنمیان به جهنم، دی به پر یو میدانه باندې لا په سجده کې پروت وي او د هغې څه وروسته به الله تعالی دته وزر ورکوي د قیامت د میدانه څه به الوزي په جنت کې به کښېني. او که کم سړی زندگی ټوله د دنیا په مال و دولت کې خرڅ کړه او دنیا برای دنیا او د هغې په فکر کې آخرت نه و، د هغې په فکر کې جنت نه و، د هغې په فکر کې د آخرت و د جنت نعمتونه نه و. هغې چې زه په دنیا کې ګټل د دنیا دپاره یې ګټل، د دنیا دپاره یې مصرفول، نه آخرت پېژاندی نه آخرت ته توجه. بیا به د هغې قبر د ټولو څه ستړی، بیا به په قبر کې فرشتې ورته وایي چې څومره انسانان پر دې مځکې ګرځېدو په دې ټولو کې مبغوض انسان موږ ته ته وې او چې قبر ته رالې زموږ بد عمل به ته ووینې، قبر به دومره ورباندې راتنګي چې د بدن پښتۍ به یو در بل درله کاږي. بیا به د هغې د قیامت میدان ستړی، یوه ورځ به داسې ورباندې تېرېږي لکه 50,000 کاله. بیا به د هغې د قیامت میدان دومره ګرمي چې در دې خپلو غوږو پورې به په خولو کې غرق او ډوب ولاړ
او بیا به صرف د حساب و کتاب په میدان کې پر یو ځای باندې 80,000 کاله د انتظار کوي. نو ما درته ویل د دنیا مثال دا د دکاندارۍ او د کارخانې دی، او دانا سړی او د آخرت مثال دا د کور دی. او هوښیار سړی په کارخانه کې ګټه د کور دپاره کوي او په کارخانه کې ګټه د کارخانې دپاره نه کوي.